غوښتل مې یوه خبره دلته وکړم دلته چې دا څومره ملګري دي که چېرته زموږ بحث د طالب په وړاندې د هغو سره د جګړې نو باید موږ ځینې مخالفتونه ورسره دلته ولس ته واضح کړو. ښه طالب سره زما ستونزه په څه شي کې ده؟ طالب سره زه په دې ستونزه لرم چې ما سره زما په ولس کې ښوونځي تړلي، بیرغ یې ښکته کړی، ارزښتونه یې تر پښو لاندې کړي. نو د دغه ارزښتونو په خاطر باندې زه مجبور یم چې له طالب سره زه جګړه وکړم. ښه دلته یوه بله ډله راپاڅېږي وایي زه هم د طالب مخالف یم. ښه ته څوک یې؟ ته د چي دپاره جګړه کوې؟ ته د هغو ارزښتونو دپاره جګړه کوې چې هغه یوازې یو 5 نفرو دپاره هغه تړل کېږي، د افغانستان ټول ولسونو پورې نه. نن چې دغه کومه ډله راپاڅېږي وایي چې زه افغان نه یم او زه خراسان یم او دا یم، څه فکر کوې؟ چې زما په څېر پښتون به نن طالب نه کېږي، د نور په څېر او د سیلاب په څېر پښتانه به طالبان کېږي نه. خو هغه پښتانه چې دا حالاتو ته ګوري هغه وایي چې د تا نه خو بیا دغه طالب زر ځلې ماته ښه ده، حداقل په پښتو ژبې خو لګیا ده که نه. ته خو پښتون سره مخالفت کوې. دغه تاسو میډیا ګورئ مستقیما پښتانه چیلنج کوي. دوی د پر ځای چې طالب چیلنج کوي، د طالب فکرونه چیلنج کوي، دوی ټول پښتانه چیلنج کوي، ټول افغانیت چیلنج کوي، د افغانستان ټول تاریخ چیلنج کوي، زموږ مشران چیلنج کوي. دا خو نو بیا ډیره خطرناکه ده. د پر ځای چې طالب هلته په مقابل کې دغه دیوال پسې نورم غټ سي، دا دیوال ټوټې کېږي او بیا د طالب په وړاندې خو جګړه څه کوي ولا که د داعشو په وړاندې هم جنګ وسي کولی. نو زما اخرنۍ خبره همدا ده چې دغه د طالب سازۍ کومه پروژه موږ دلته په دې میډیا باندې د ځینو ملګرو په لاره اچولی ده، هیله کوم دا کار نه لاس واخلئ. سبا ورځ به د ما په څېر پښتون هم درته ولاړ درته به وایي چې وروره ګله کش لګوه، زر سره په هېڅ ځي کې هم نه یم ولاړ. دا طالب ما ته ډېر غوره دی له نسبت تا نه چې دا ته کوم خبرې کوې. ته هم را سره بیرغ نه مني، طالب یې هم نه مني. ته هم را سره وروره ګله افغانیت نه مني، طالب یې هم نه مني. طالب هم زما مشران نه مني، ته هم نه مني. ته هم را سره افغانیت نه مني، طالب هم نه مني. بیا ته او د طالب ترمنځ توپیر په چی شي کوي؟ تاسو خو دواړه ما دپاره یو شی. میشه که این دختر تاجیک همراه شما دیالوگ کنه؟ ما به مو خاطر دوستا بسید باشیم چون یک بانو از نوبت امیتم برای ایشان. بفرمایید. اگه برادرها میخواین صحبت کنن خواهش میکنم، من منتظر میباشم، فرق نمیکنه، نوبت مراحت میکنم. خبر اخلاص شوی. سلام برسه خدمت خود